ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قدرمنو ځوانانو، مشرانو، د ګوندونو، سیاسي ټولنو، قومي شوراګانو استازو، قدرمن استاذ، ټولو راغلو میلمنو، د رسنیو له لارې نه قدرمن افغان مظلوم ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې نن په سلګونو ځوانان، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه، قومي شوراګان خپل هیواد په بحران کې نه پرېږدي، بلکې غواړي د دې بحران د حل لپاره سره یو شي، وخوله شي، وسلا شي او د حل لپاره یې حل لارې را پیدا کړي. د افغان ځوانانو د ملي جرګې اساس او بنسټ تر اوسه نه دی ایښودل شوی. دغه غونډه، دغه غږ چې موږ او تاسې په ګډه کوو د دې جرګې د اساس او بنسټ د رامنځته کولو لپاره لومړنی ګام ده. افغانستان په تاریخي لحاظ که چیرې مطالعه شي، تلې ستونزې، پیښې، غمیزې هغه مشرانو ځوانانو لکه دلته چې نن ناست دي دوی حل کړي دي، دوی څېړلي دي او دوی ورته حل لارې وړاندې کړي. د انګریز استعمار په خلاف باندې همدې جرګې پرېکړه وکړه چې موږ باید خپله خپلواکي واخلو او د همدې جرګې په پایله کې د وخت غازي امان الله خان انګریز په دې مزن کې ودراو، خپله توره یې له تیغه ورته راویسته، ورته وویلې وایي که له دې نه وروسته د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې تا اندکترین حرکت وکړه، اندکترینه تېروتنه د لاسوهنې دې وکړله، په دې توره دې سر پرې کوم. د شهید داود خان جرګه د همدغه ستونزې د حل لپاره وه. کله چې هغه جمهوریت رامنځته کوي، د همدې جرګې له لارې نه د جمهوریت د بنسټ ایښودلو لپاره په افغان ولس باندې غږ کوي. موږ په تېرو 14 کلونو کې په ځانګړې توګه د ولسواکۍ پر راتګ سره هم جرګې درلودلې، د اساسي قانون جرګه، د سولې جرګه، د امریکا سره د ستراتیژیک تړون د ملاتړ په وړاندې د مشورتي جرګې پرېکړې. له بده مرغه یوې جرګې ته هم احترام ونه شي. اساسي قانون د جرګې په پایله کې رامنځته شو، مګر د اساسي قانون د جرګې څخه وروسته هر واکمن چې پارک ننوت، هر وزیر چې په کابینه کې کېناسته، اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړ، مګر ولس یې په وړاندې هېڅ غبرګون ونه ښود. د دې غمیزې، د دې بحران څومره چې د موږ واکداران، چورواکي، بلواکي پکې ملامت دي، هغومره موږ هم ملامت یو. موږ تر اوسه پورې په دې تېرو 14 کلونو کې هېڅ غل له ګریوانه راونه نیو، هېڅ پردی پال، هېڅ واکدار موږ له ګریوانه راونه نیو. تېره ورځ په رسنیو کې د 300 میلیونو ډالرو د غلا غږ وشه. د برېښنا پخواني وزیر تورن اسماعیل خان د سیګار د وینا مطابق 300 میلیونه ډالره غلا کړي. حکومت یې په وړاندې غږ نه کوي، نړیوال یې په وړاندې غږ نه کوي. موږ یې په وړاندې باندې غږ کړی، موږ خپل مسؤلیت ادا کړی. تر څو چې موږ بدل نه شو، تر څو چې موږ له دې اوسني ویده حالت څخه راونوځو، تر څو چې موږ له دې خاموشۍ څخه چغه جوړه نه کړو، د موږ حالت بدلیدونکی نه ده. الله جل جلاله وایي چې تاسې خپله ځانونه بدل نه کوئ، زه نه بدلوم. د تاسې عملونه، ډېره مشهوره مقوله ده، اعمالکم ومالکم، د تاسې عملونه د تاسې واکداران جوړوي. دا نن چې په موږ باندې درد، غم، تکلیف ده، دا د موږ خپل عملونه دي. د دې جرګې له لارې نه ځوانان، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه په هیوادوالو باندې، په افغانانو باندې، په ځوانانو باندې غږ کوي چې راځئ د خپل وطن د غمیزې د حل لپاره سره یو شو. دا واړه سلیقوي ستونزې، دا وړې سلیقوي اختلافات، دې ته باید موږ نوره شا کړو. د موږ تاسې هویت یو ده، جغرافیه هم یوه ده، ملي سیاسي تاریخ مو یو ده، ملي ارزښتونه هم یو دي، ملي سیاسي حاکمیت هم یو ده. که موږ د دې لپاره ګډ نه شو، په شریکه باندې مقابله ونه کړو، وزارت، ولایت، ولسوالي، دنده، دا نور کارونه بیا تاسې ته نه رسېږي. تاسې وګورئ پارک کې خلک واکداران دي، مګر ولس ته مخ نه لري. راتلونکی تاریخ به د دوی په اړه باندې مغه پرېکړه کوي، څنګه چې د شاه شجاع د کارمل په اړه باندې وکړه، څنګه چې د استاذ رباني په اړه باندې وکړه. درې ډېرې مهمې پیښې دا اوس موږ لرو. که موږ او تاسې سره یو نه شو او په دې پیښو باندې بحث ونه کړو، موږ نه لاره ورکېږي. موږ به هم د یونان د اوبو، د اندونیزیا او د استرالیا د اوبو
د مایانو د نهنګانو خوراکي وو. هغه ځوانان چې نن تښتېدلي له دې وطن او هره ورځ د قاچاقبرو له لارې په واسطه باندې تښتي، هغه هم دغسې ځوانان دي لکه دا موږ او تاسې. موږ او تاسې ورونه او هډونه دي. هغوی ځکه تښتي چې هغوی دا لرلید دا د موږ او تاسې خاموشي ګوري چې په ولس کې تحرک نشته، په ولس کې د حق غوښتنه نشته، په ولس کې د خپل اختیار غوښتنه نشته. دلته یو ملګري ما ته راتویلی وای دا ناره به کوي، زه ناره کوم خو په وړاندې تاسې جواب غواړم. خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار. ګورئ تر څو چې اختیار خپل نه که غلام به وو، یا به دا وطن پرېږدو تښتو به، او یا به په دې وطن کې د سرټیټۍ غلامۍ ژوند کوو. روانه جګړه کې څوک وژل کېږي؟ په سنګین کې امریکایي اوسېږي، په سنګین کې پنجابی اوسېږي، په ایسارک او ممندره کې په شینوارو کې پنجابی اوسېږي، د ناټو غړی هېواد کوم ولس اوسېږي، د امریکا اوسېدونکي. خو موږ او تاسې افغانان یو. له هوا نه زه بمبار کېږم، له ځمکې زه ویشتل کېږم، د ډیورند د کرښې له لارې نه زه بمبار کېږم، په هوان باندې زه ویشتل کېږم، زه غلی ناست یم. ولې؟ هغه خو شینواری ده، هغه خو هلمندی ده، هغه خو کونړی ده، هغه خو د ما د کور دغه درد، دا تکلیف، دا بارود به د موږ تر کوره رارسېږي. دې ته که تاسې انتظار کوئ چې تاسې هر یو ته توپک خوله برابره سي، د هر یو ته توپ او د اوان مرمۍ برابره سي، بیا به ته راجګېږي. د مرګ نه وروسته ژوند چې د هغه په آخرت کې حق ده. په دې دنیا بل ژوند نشته، همدغه یو ژوند ده. که په غیرت دې تېر که سر به دې پورته وي، که بې غیرته شوې سر به دې ټیټ وي. تاریخ به در باندې شرمېږي. لومړنۍ تر ټولو نه ستره ستونزه او چې موږ او تاسې باید هغه ته رایو شو، او د افغان ملي ځوانانو د جرګې غږ ده، دا جرګه باید رامنځته کړو او دې لپاره حل لاره پیدا کړو. هغه د افغانستان ژغورل دي. تاسې پوهېږئ 300 کاله وروسته په منځ کې مغول شته. 300 کاله وروسته یو سړی وایي چې زه افغان نه یم. 300 کاله وروسته یو سړی وایي دا هویت د ما هویت نه ده. 300 کاله وروسته یو سړی وایي د افغانستان جغرافیا، دا اوسنۍ جغرافیا، دا د ما جغرافیا د احمدشاه بابا جغرافیا د ما جغرافیا نه ده. 300 کاله وروسته یو سړی راجګېږي وایي چې ډیورند کرښه د موږ سرحد ده. په وړاندې یې غږ څوک کوي؟ د موږ او تاسې مسؤلیت څه ده؟ آیا 300 کاله موږ همدغسې په بېغیرتۍ کې تېر کړي چې د خپل هویت څخه د دفاع لپاره موږ لاریون وکړو؟ د خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره موږ په تلویزیون کې او په رسنیو کې کینو، هسې یو سیاسي بحث وکړو. ډیورند 200 کاله مخکې د افغانستان څخه بهر، د احمدشاه بابا د جغرافیې څخه بهر، د امو او د اټک له سیند څخه بهر پروت و. نن 300 کاله وروسته ډیورند پارک کې پروت ده. 300 کاله وروسته نن ډیورند بیرته په بالاحصار کې پوسته جوړه کړې. 300 کاله وروسته نن ډیورند په ننګرهار کې په ولایت کې ننوتی. 300 کاله وروسته ډیورند د بلخ په ولایت کې ننوتی. ډیورند د کندهار په ولایت کې ننوتی، د کونړ په ولایت کې ننوتی. د موږ سرونه ټیټ دي. د هغه نوم ډیورند نه ده، د هغه کړوړی ډیورند دي. همغه ډیورند چې د موږ ځمکه، د موږ جغرافیا او د موږ ولس یې بېل کړه، نن هم همدوی بېلوي. تاسې ولیده د افغانستان د هویت په خلاف باندې پټه معامله د ISI او د ملي امنیت د استخباراتو ترمنځ. تاسې ولیدل چې هغه رابرسېره شول او د هغه نه وروسته دوی منکر شو چې موږ نه ده کړې. تاسې هره ورځ په تلویزیونونو کې بحثونه ګورئ، د پاکستان له خوا غږ اورئ، بارډر منیجمنټ، د ملي دفاع، ملي امنیت سلاکاران د پېښور په بالاحصار کې له دوی سره کینی په بارډر منیجمنټ باندې. تاسې تورخم دروازه ګورئ، په سپین بولدک کې د پاک سرزمین غږ اورئ. تاسې تورخم کې پوښتنه وکئ، هر سهار 6 بجې، مازدیګر 6 بجې بیرغ پورته کېږي، سلامي کېږي د پاکستان لخوا. دا ولې په تېرو 300 کاله او د پاکستان په 80 کلنه تاریخ کې نه کېده؟ دا ځکه چې د پردې تر شا پټه معامله روانه ده. دا ځکه چې ډیورند په موږ باندې حاکم ده. دا ځکه چې ډیورند پارک کې ناست ده. په تا باندې کرغېړنه شومه منحوسه کرښه هغه در باندې رسمي کوي. تاسې به په یو رسنۍ کې په یو تلویزیون کې لیدلی، هر وخت به یو کلیپ تېرېده، د موږ یو دري ژبی ملګری هغه به پکې غږېده ډیورند موجود نیست، ډیورند یک مرز قبول شده افغانستان است. هیچ چا په وړاندې غبرګون نه ښوده، سرونه هم ښکته نیولي وو لکه دا اوس یې ناست یو، خبرې وکړه او بس ووځه. تر څو چې موږ کې حرکت را پیدا نه شي،
د پلرونو غوندې د نیکونو غوندې قربانۍ ورنکو سر په تالي کې کېنږدو خپله خاوره خپل اختیار خپله نه کړو په سوال باندې په سرټیټۍ باندې په ګدایګرۍ باندې څوک چاته خپلواکي نه ورکوي ازادي نه ورکوي په دې خاوره کې چې دا شته دي هغسې غني خان ورته لالونه وایي هغسې غني خان ورته د بدخشان یاقوت او مرجان یادوي هغه شته په 22 کیلومترۍ د ارګ کې د مسو کان ده د عینکو کان د نړۍ تر ټولو ستر کان ده په دې کان او په دې سیمه کې چې دا وروستۍ کیندنې شوي دي د نړۍ تر ټولو پخوانی ښارګوټی پکې را پیدا شوی آثار پکې را پیدا شوي تاسې لیدلي څه شو د دې کان څخه موږ ولې استفاده نشو کوی دا اوس چې موږ په دې تالار کې ناست یو دا هر څه پردي دي هر څه اوبه دې موږ د بوتل پلاستیک شاوخوا سې راتاوه د ټکنالوژي پردی ده لاوډ سپیکر کې غږ پردی ده کامره پردی ده په بینر کې رنګ پردی ده هېڅ خپل نه لرو ولې نه لرو ځکه موږ کې حرکت نشته موږ کې حرکت هغه وخت پیدا کېږي چې له وطنه وتښتو حرکت هغه وخت راکې پیدا کېږي چې موږ ته بهرنی راته وایي چې نو ته اوس تلویزیون کې کښېنه او ته اوس لارین وکړه سنګین اول بمبار کړ ماشومان میرمنې دای پکې شهیدانې کړې په توره شپه او رڼا ورځ یې بمبار کړ وروسته یې ملي اردو ملي پولیس ور واستوله ښه جګړه یې پکې وکړه اربکه یې پکې ایجاد کړ پاسونوال یې پکې ایجاد کړ محلي پولیس یې پکې ایجاد کړ وروسته ترې نه راووته وایي دا ساحه دې بیرته طالب ته پاته شي تاسې طالب ته سنګین پرېښوده ولې د 14 کاله هلته افغانان پکې وژل ولې د ملي اردو ملي پولیسو سربازان پکې شهیدانول ولې د بمبار پکې کاوه ولې د بې پیلوټ الوتکه پې ګرځوله ځکه چې دا ولس دلته ناست او د سنګین ولس هلته قربانۍ ورکوي غلام ده سر یې ټیټ ده خپل اختیار خپله خاوره یې نشته تاریخ ته به همداسې سر ټیټ یو تاریخ ته به د شاه شجاع تاریخ د هغه زمانه پرېږدو تاریخ ته به د کارمل تاریخ او د کارمل زمانه پرېږدو تاریخ ته به د استاذ رباني تاریخ او د هغه زمانه پرېږدو همدغسې سر ټیټې به پاته کېږو د موږ اولادونه د موږ راتلونکی نسل به د موږ وایي تاسې په وړاندې همدا پرېکړه کوي چې بې غیرته ول خاین ول خاوره یې پرولې وه ځمکه یې پرولې وه خوشحال بابا 400 کاله مخکې له موږ نه کړېدلی پښتون بې قدره مغول بې ننګه توبله تورې توبله جنګه همغه تاریخ بیرته تکراروو همغه تاریخ بیرته تکراروو 100 نفره 200 نفره ته نشې راټولولی د دې لپاره چې خپل غږ پورته کړي د ولس غږ ولې په ما باندې سیاسي معامله هلکه په تا خو سیاسي معامله روانه ده سړی تا رایه ورته ورکړه دی جانکیري لاس ورجګ کوی ته کامیاب نو په تا خو سیاسي معامله روانه ده که ځلاند یې درباندې وکړي استاذ یې درباندې وکړي ایوبي یې درباندې وکړي ګلرحمان یې درباندې وکړي زه خو تا په خاوره کې اوسېږم کور مې دلته ده همدلته اوسېږم پېژنې مې پلار نه نیکه نه خاورې نه تا باندې سړی راغی له امریکا نه تا باندې سړی راغی له اروپا نه له اسټرالیا نه حاکمیت درباندې کوي سر دې ټیټ ته دا والا ډېر ښه خلک دي وایي زه په مکتب کې نه یم ویده سوی ته خدای سړی مکتب ته د خوب لپاره ځي دا یې وزیر دفاع ده وایي په مکتب کې نه یم ویده سوی وایي په مکتب کې نه یم ویده سوی دا وایي دروغ دي دا هېڅ کوایي خلک د اولادونه مکتب ته د خوب لپاره لیږي دومره بې منطقه سړی چې تا د دفاع وزیر یي ته به په هغه باندې خپل سرحدونه وساتي ته به ډیورنډ جواب کې ته به خپله خاوره خپل اختیار وګټي ولاکه وګټي والله بالله ثم تلاکه وګټي د هویت مسله راغله استاذ دلته ناسته موږ 2 کاله مخکې جدي میاشت کې موږ ورغلو ډاکټر صاحب غني ته 11 کسه ارګ ته ورته وویلې چې که ته افغان نه یې د اساسي قانون مطابق ته نسې کولی ولسمشر سي نه وایي زه تاسې نه ډېر ښه افغان یم بس جدي میاشت د ژمي رخصتي سي شوه تقنیني قانون ده او زه تذکره درته ویشم موږ راووتو دغسې غونډه مو کړله بس اعلان هم پکې وکړه چې ډاکټر صاحب اشرف غني تر ټولو نه ښه افغان ده او موږ پې باندې ویاړو او تذکرې به ویشلی کېږي د طلوع تلویزیون کم خبریال پکې خبر شو ورغی ورته ویلې که شما افغان هستیم نه مره تصادم نساس ما خلکو سره په ټکر کې ما چوه نه زه نه یم افغان تاسې اکلب لیدلی یو سړی چې دومره ډارني یو سړی چې خپل هویت نسی څرګندولی یو سړی چې د خپل هویت څخه دفاع نسی کولی هغه به د افغانستان څخه دفاع وکړي
موږ ته ملګري وایي په فیسبوک کې اکثره ملګري لیکنې کوي وایي تاسو ته یې وظیفه نه ده درکړې ځکه عکس العمل دې معنا دا ده چې معیار د حکومت څخه د ملاتړ د وظیفې ده څوک چې ترنه دفاع کوي هغه ته یې وظیفه ورکړي ملي ارزښتونه ملي ګټې ملي ارضي تمامیت ملي حاکمیت دا نه ده معیار چور ده ډالر دی وظیفه ده چې هر چا دا درلودل ډاکټر غني نه به دفاع کوي چې چا دا نه درلودل نه به کوي خو زه تاسو ته یو زیری درکوم والله بالله ثم الله په هر کې داسې ځوانان دي په وزارتونو کې داسې ځوانان دي چې له موږ نه ډېر زیات دا وطن ورته ګران ده او له موږ نه ډېر زیات د غني او د ده د واکدارۍ نه د عبدالله او د ده د واکدارۍ نه د ملي وحدت او د ملي وحدت د حکومت څخه زیاته کرکه کوي داسې نن دا حکومت ناکام ده دا ځکه چې د داخل نه وهل کیږي او د دې نظام او د دې حکومت تر ټولو ستر دښمنان هغه پارک کې ناست دي هغه په کابینه کې ناست دي یو اویاومه ماده د اساسي قانون حکم کوي چې حکومت عبارت دی له ولسمشر جمع کابینه 11 وزیران نه لري نو د حکومت نه لري یو شپېتمه دوه شپېتمه درې شپېتمه ماده درېیم څپرکی فصل ولولئ د اساسي قانون د حکومت څخه باس کوي د ولسمشر څخه باس کوي ولسمشر څخه درېیم فصل څلورم فصل د حکومت څخه باس کوي درېیم فصل یو شپېتمه دوه شپېتمه درې شپېتمه څلور شپېتمه ماده تاسې ولولئ ولسمشر د خلکو په رایه باید راشي نه د جانکیري د جانکیري په رایه راځي سره د ډاکټر عبدالله ولسمشر خپل واکونه نشي ویشلی د واکو ویشي ولسمشر به د افغانستان د ملي ارضي تمامیت او د سراله د قومندان وظیفه ترسره کوي دی سنګین ورته پرېږدي په ډنډغوري او ډنډ شابودین باندې جګړه وه د ډنډ شابودین او د ډنډغوري اوسېدونکي افغانان دي موږ وایو تاسې هډونه ځوانان سپین ږیري مشران دا کابل ته راغله په چغو چغو سره ورځ موږ بمبار کیږو موږ په خلاف باندې یو مطبوعاتي غونډه وکړه درست د وزارت دفاع وزارت داخلي او د هر ګویاندار ناجک سو نه وایي موږ ډنډ شابودین او ډنډغوري کې طالبان په شا وتمبول هلکه د ډنډ شابودین او ډنډغوري شاته امریکا پرته ده تاجکستان پروت ده ازبکستان پروت ده پنجاب پروت ده چې تا په شا وتمبول خو د یوې ولسوالۍ نه دې واخیستل بلې ولسوالۍ کې دې کېنول دی دې ته دفاع وایي په ډنډ شابودین ډنډغوري کې د ملي اردو عسکر راجک شي ویډیو یې جوړه کړه تاسې به اورېدلې کتلې به مې وایي تیاره راسي وبنګېږي لاړ سي 15 شپېته نفر وایي موږ محاصره یو دا سړی دلته د هلمند ناصر سنګین یو قومندان وغږېده وایي غږ یې خپور که خپل د ولایت قومندان باندې غږ وکړه چې قومندانه یا 200 تابوته راولېږه او یا موږ ته مرسته راولېږه د مرسته ور ونه لېږل هغه غریبانان هملته شهیدان سو ولې دا جګړه پردی ده ولې دا جګړه د ډالرو ده ولې دا جګړه د تومنو ده د دینارو ده د درهمو ده د کالدارو ده جګړه د دوی غږ ده دی د امریکا سره غږېدلی په دې اونۍ کې د امریکا یو ځانګړی استازی راځي یو ځانګړی استازی د امریکا راځي د ټرمپ نه استازولۍ باندې دی به د افغانستان سره د جګړې په دوام باندې د نظامي مرستو په دوام باندې په دې باندې به دی ورسره باس کوي په تېرو 14 کلونو کې هېڅ هېواد په تېرو 14 کلونو کې هېڅ هېواد خپل استازی راونه لېږه ځانګړی استازی راونه لېږه چې دی موږ ته سوله راولي زه په کابل پوهنتون کې یم موږ په 15 د کب باندې کابل پوهنتون کې زده کړې شروع کړې سږ کال په 21 د کب باندې واوره وشوه کابل کې تاسې به په یاد وي کب کې واوره وشوه هود کې موږ بخارۍ نه درلودلې موږ مرکز ګرمي د داود خان په وخت کې د بابا په وخت کې جوړې کړې دي هغه نه دي فعالې په 14 کلونو کې 15.1 میلیارد یعنی 15,000 میلیونه ډالره 15,000 میلیونه ډالره دا ملي اردو ملي پلوس ته راځي خو سنګین پرېږدي پوهنتون ته نه راځي مکتب ته نه راځي ولې جګړه پردی ده موږ سوله غواړو او سوله با عزته سوله غواړو تسلیمي نه غواړو نه به حکومت چا ته تسلیمیږي نه به طالب چا ته تسلیمیږي طالب او حکومت به د یو افغان لوري په توګه د افغان خاورې لپاره خپل اختیار خپله خاوره ناره کوي نه له امریکا نه په سوال سوله غواړو نه له پاکستانه نه له ایرانه نه له ناټو دی ما ته سوله راکوي خو معامله به کوي ما ته باډي راکوي د ما نظامي مرستې به مني
د ما شتون به منې په کوم ارزښت. دویم بحث خبرې را لنډوم. دویم بحث هغه د حکومتونو له منځه تګ ده، د ملتونو له منځه تګ ده. ابن خلدون وایي دوه علته دي، دوه سببه دي، دوه دلایل دي چې ملتونه حکومتونه له منځه ځي. لومړی د عدالت نشتون، دویم د حکومت د نظام او د خلکو ترمنځ واټن. تاسې ګورئ بې عدالتۍ ته. دوه نفره د هرات دي، یو پخوانی وزیر ده، یو برحاله اوس د ولایتي شورا رئیس ده. پخوانی وزیر 300 میلیونه ډالر یې پټ کړي، اوسنی د ولایتي شورا رئیس په دې باندې تورن ده چې ده د هرات د دانشګاه د لوحه ښکته کړله او په دې باندې پوهنتون ولیکه. 2 کاله بند، هغه د سرې سترګې ګرځي. ولې هغه ځان سره تخلص کوي. علیزی څوک ته په قوم پښتون، دا باید په پلچرخي کې ولویږي. پښتون باید پلچرخي کې، پښتون باید په ګوانتانامو کې، پښتون باید په بګرام کې. په کابل کې ولسوالۍ ټولې پښتون میشتې دي. په ښار کې پوهنتون، په ښار کې جومات، په ښار کې وزارت، په ښار کې ریاست، ټول په پردۍ ژبه. ولې؟ کعدالتي هر سړی دې په خپل تناسب باندې حق واخلي، د حکومت څخه، د وزارت څخه. خو دا نشته. ولې؟ ځکه د افغانستان د ورکاوي لپاره باید کار وشي، د دې ولس، د دې مظلوم قوم د له منځه تګ لپاره باید کار وشي. ډیورنډ نه منم ځکه چې دا د پښتنو ترمنځ کرښه ده. ډیورنډ باید سرحد شي ځکه بیا پښتانه زیاتېږي. د سره د خاورې غم نشته، د سره د افغانستان د جغرافیې غم نشته، د سره د احمدشاه بابا د تاریخ غم نشته، د سره د اټکو د امو غم نشته. دا غم ځوانانو موږ ته راپاتې ده. دا جرګه او دا شته مشران سپین ږیري ځوانان، دا به دا مزل په ګډه وهو، دا اغزن لاره، دا تاریخ به بیرته راژوندی کوو. که راژوندی نه کوي خاین به وي، که راژوندی یې نه که ما تاسې ته مخکې نومونه واخیستل، د شاه شجاع او د کارمل او د رباني دوره در باندې تکراریږي. تاریخ په هغو ملتونو باندې تکراریږي چې خپل تاریخ څخه عبرت نه اخلي، او موږ نه ده اخیستی. 100 نفره د خپل وطن د ژغورلو لپاره نه سو را یو ځای کېدی. منګه مننه خیر اوسې. منګه ګڼې ستونزې لرو. یوه ستونزه سحاده ده او په حکومت غږ کوو چې غم یې وخوري. د مخابراتو په نامه ټکس اخیستل کېږي. 15 میلیارده افغانۍ چېرته ځي؟ کم پوهنتون پې آباد شوی، کومه ښېګڼه پې رامنځته شوې، کوم حرکت پې باندې شوی؟ هماغه ټوپک سالاري ده، هماغه جنګ سالاري ده. مخکې زرداد کوله، اوس یې دی کوي.